که هغه یو زنانه ته په کتو سره قصدن او په مخه ورته ګوري یا د خپلې ښځې سره میلاو شي کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي نو په دې سره روژه ماتیږي. مسله اختلافي ده بیا وایم انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ځای کې خو دا به کوم جمهور العلماء ذکر کړې ده. حدیث کې دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې یدعو شهوته من اجلی الله وی چې دې سړي خپل شهوت پرېښودی زما د لاسه نو مني د بدن نه ویسته دا هم شهوت دی بیا خو د پرې نه ښودو که نه. دریم خوراک او څښاک کول خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. تاسو نه